اری بدبختې! ته ولې ځان اوبو ته نه غورځوې او نه مړېږې؟ ته زما د زوی سکون خوړلی دی. له دې ځایه وځه. اوس دلته ستا هېڅ کار نشته. ملګرو، دا کیسه د یوه کلي ده چې د ښار په څنډه کې موقعیت لري. د کلي په پای کې یو زوړ کور و. دا د رحمت خان کور و. هغه نه ډېر غریب و نه ډېر شتمن. د هغه دوه لوڼې وې، مشره لور رابعه او کشره لور سنه. رابعه له کوچنیوالي ډېر ساده پاکه او بااخلاقه وه. دواړه خویندې له ماشومتوبه یو ځای لویې شوې وې. په یوه پتنوس کې به یې ډوډۍ خوړله او یو ځای به ویده کېدې. خو لکه څنګه چې عمر یې زیاتېده، د سنا په زړه کې یو عجیبه حسد پیدا شو. د کلي خلک به تل د رابعې ستاینه کوله. وګورئ نو رابعه څومره ساده ده لکه فرخته. ډېره ارامه او مهربانه ده. خو اوس داسې نجونې چېرته پیدا کېږي؟ که داسې ناوې چاته ورسېږي، کور به جنت شي. دا خبرې د سنا غوږونو ته لکه زهر ورنوتې. هغې په زړه کې ویل: زه ښکلې یم، هوښیاره یم، خو هغې نه ښکلا شته او نه عقل، بیا هم ټول د هغې ستاینه کوي. رابعې ته دا هر څه معلوم و، خو هغه چوپه پاتې کېده، ځکه فکر یې کاوه دا زما کشره خور ده، یوه ورځ به پوه شي. یوه ورځ رحمت خان دواړه لوڼې راوغوښتلې او ویې ویل: لورګانو، اوس تاسو د واده وخت را رسېدلی دی. د ستوني صافولو غږ. رابعې سر ټیټ کړ، خو د سنا سترګې له خوشحالۍ ځلېدلې. لومړی د رابعې لپاره د رحیم وړاندیز راغی. رحیم غریب و، په کرونده کې کار کاوه، خو ډېر نیک، صادق او پاک زړه انسان. کله چې سنا دا واورېدل، وخندل او ویل: واه، زما مشره خور ته خو بزګر میړه پیدا شو. اوس به دې ژوند ډېر خوندور وي. ته خو کار کول خوښوې. رابعې هېڅ ونه ویل، خو رحمت خان ویل: که څه هم هغه غریب دی، خو ډېر زحمتکښ او نیک انسان دی، او رابعه به ورسره خوشحاله وي. رابعې په درناوي ویل: هو بابا، تاسو زما لپاره ښه پرېکړه کړې ده. څو ورځې وروسته د سنا لپاره د نعیم نومي شتمن سوداګر وړاندیز راغی. ښکلی کور، نوکران، موټرونه، هر څه لرل. سنا په غرور ویل: وینې بابا، قسمت هم پوهېږي چې څوک د څه وړ دی. وروسته د دواړو واده وشو. رابعه د رحیم کور ته ولاړه. کور یې کوچنی و، چې پرچت ساده پخلنځی او لږ غله. رحیم ویل: رابعه، زما سره ډېر څه نشته، خو زه به هڅه وکړم چې ته هېڅکله محرومه پاتې نه شې. رابعه ویل: ما ته هېڅ شی نه دی پکار، ستا ملګرتیا بس ده. بل خوا سنا چې خپل نوي کور ته ورسېده، د شتمنۍ په لیدو حیرانه شوه. واه، دا ټول اوس زما دی. زما ژوند خو به اوس ډېر عیش وي. ورو ورو د شتمنۍ غرور هغې کې زیات شو. هغې نوکر اوغانده او په سختو خبرو یې ورسره چلند وکړ. ورځې تېرېدې. یو وخت دواړه خویندې د اختر لپاره خپل پلار کور ته راغلې. رابعه ساده جامې اغوستې وې، خو سنا قیمتي کالي او زیورات. سنا په ملنډو ویل: رابعه، څنګه یې؟ رحیم درته ډوډۍ هم درکوي که نه؟ هلته خو خپله د خوراک کموالی دی. رابعه زړه مات شو، خو چوپه پاتې شوه. ورځې تېرېدې. رابعه هر سهار وختي پاڅېده، کارونه یې کول، کروندې ته تله او ډېر زحمت یې کاوه. خو هېڅکله یې شکایت ونه کړ. یو ورځ رحیم ویل: رابعه، ته له ما نه خپه یې، ځکه چې زه تا ته آرام ژوند نشم درکولی. رابعه ویل: نه، ته راسره یې، همدا بس دی. رحیم یو ورځ په خپله پخلی وکړه او هغې ته یې ډوډۍ ورکړه. بل خوا سنا هر څه درلودل، خو د میړه مینه نه وه. نعیم به ورځ تر بلې له هغې څخه لرې کېده. ورو ورو کاروبار خراب شو، پورونه زیات شول، زیورات واخیستل شول، نوکران لاړل. سنا چې مخکې ملکه وه، اوس لکه نوکره شو. یوه شپه سخت باران و. سنا په پخلنځي کې ناسته وه او ژړلې. خواښې یې چیغې وهلې: ولې نه مړېږې؟ زموږ کور دې خراب کړ. نعیم چوپ و. دا چوپتیا د سنا لپاره تر ټولو لوی درد و. سبا کاروبار بشپړ ختم شو. پور اخیستونکي دروازې ته ولاړو. خواښې ویل: له دې ځایه وځه. ته دلته نور ځای نه لرې. سنا په ژړا خپل پلار کور ته ولاړه. پلار یې ولیدل او ویل: لورې، څه شوي؟ هغې وژړل. بابا، زه هر څه وویلل. پلار یې تسلي ورکړه او رابعې ته یې زنګ وواهه. رابعه راغله، خپلې خور ته یې غېږه ورکړه. سنا په ژړا ویل: ما ډېر ظلم در سره کړی، ما وبخه. رابعه ویل: خورګانې بخښنه نه غواړي، یو بل سره مرسته کوي. وروسته سنا هم له هغوی سره کار پیل کړ. زحمت یې وکړ، ستونزې یې وګالې او ور ور بدله شوه. وروسته یې خپل رستورانت پرانیست. ډېر کامیابه شول. یو ورځ نعیم راغی او ویل: زه بخښنه غواړم، راځه بیرته لاړه شو. سنا ویل:
اوس ناوخته ده. ته یوازې د پیسو لپاره راغلی. هغه لاړ. وروسته د ثنا واده له یو ښه هلک احمد سره وشو. دواړه خویندې خوشحاله ژوند کاوه. ملګرو د انسان ارزښت د پیسو نه بلکې د هغه د اخلاقو او چلند له مخې کېږي. غرور هرومرو یوه ورځ ماتېږي. پیسې یوازې اسانتیاوې اخلي خو سکون او مینه نشي اخیستل کېدی. اصلي ښکلا د انسان په رښتینې اړیکو او زحمت کې ده. که دا کیسه مو خوښه شوه نو لایک او شریک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې خدای په امان.